افغان ترک ښوونځیو ته د داخلېدو په موخه له 3,000 زده کوونکو ازموینه واخیستل شوه. د افغان ترک د پوهنې رئیس وویل چې د هېواد په 22 ولایتونو کې او په 27 مرکزونو کې دغه ازموینه اخیستل کیږي چې 3,000 کسانو پکې ګډون کړی دی او تر ازموینې یوه اونۍ وروسته به یې پایله اعلان شي چې ډېر ژر به بریالي زده کوونکي د افغان ترک ښوونځیو ته جذب شي. Afganistan'ın 22 vilayetinde امروز در افغانستان در بیش از 22 ولایت و در 27 مرکز امتحان تقریبا امتحان بیش از 3,000 اشتراک کننده را اخذ میکنیم. امتحان مگیس نتایجش در ظرف یک هفته انشالله اعلام خواهد شد و ما تمنای از این داریم که هر چه زودتر شاگردای عزیز خود را با خود داشته باشیم. شاگردا بتوانند از امکانات تکنولوژیکی، تعلیمی و تربیتی که در مکاتب معارف افغان ترک ارائه میشه هر چه زودتر به جمع ما بپیوندند. منتظر هستیم انشالله. Teknolojik imkanlarıyla bir an evvel öğrencilerimizi buluşturmak istiyoruz. یو شمېر د زده کوونکو میندو او پلرونو د افغان ترک ښوونځیو د درسي بهیر څخه خوښي څرګندوله. ویل یې چې دا ډول ښوونځي دې په افغانستان کې نور هم جوړ شي. خوشحاله یو موږ راضي یو د دې مکتب نه، مګم یو مشکل دا دی چې فیسونه ډېر لوړ دي. په افغانستان کې شرایط دي چې ډېر پلرونه میندې بیکاره دي، نشي کولی چې فیسونه خپل د اولادونو پوره کولی شي. همدغه فیسونه لږ ټیټ کې ډېر ښه مکتب دی، ډېر موږ ترې راضي یو. نور غواړو چې نورو ولایتو کې زموږ دا مکتب جوړ شي، شاګردان زده کړې وکړي. موږ ډېر راضي یو دې مکتب نه. همدغه غواړو چې لږ فیسونه د دې دغه ټیټ کړي چې شاګردان وکولی شي درس ووایي، زده کړې وکړي. بسیار درس عالی داره و درس فوق‌العاده است و یک مشکلی که به حساب با مردم افغانستان پیش شده، مردم افغانستان فیسش یک گزاف است، فیسشان پرداخته نمیکنه و خواهشمندیم که از این فیس گزاف یکم فیسشان پایین برد. زده کوونکو هم د افغان ترک ښوونځیو له درسي میتودونو او شته اسانتیاوو خوښي څرګندوله. ویل چې په دغه ښوونځیو کې پرمختللې او معیاري زده کړې ورکول کیږي. ډېر ښه مکتب دی، ښه امکانات لري او بدون د مشکلاتو نه درس ویلی شو او ترانسپورت هر شی په خپله لري. مونږ کولی شو دلته په ښه سویه باندې درسونه ووایو او کولی شو یو نن مونږ مګیس یو امتحان دی د مګیس په نوم، مونږ هغه امتحان ورکړلو او هر څوک چې تر 4مه درجې پورې درجه لري، هر څوک چې اول شول بس رایګان به درس وایي، دویم شول 50% ورته تخفیف ورکوي، دریم شول او 50% او څلورم شو او 25%. مونږ کولی شو دلته ډېر په ښه امکاناتو درس ووایو. اول در مکتب مسلم بودم، از روی امتحان دادم، در اینجا امتحان به خاطر از این دادم که میخوایم درس دیگه سال ما در اینجا ادامه بدم. قبلا در مکتب جهان درس خوانده بودم و امروز امتحان مگیس به سطح افغانستان دایر میشد که من در این امتحان اشتراک نموده بودم و من از این امتحان راضی هستم، خوش هستم و انشالله که ما یک نتایج خوبی داشته میباشیم. د افغان ترک د ښوونځیو مسؤلینو وویل کوم زده کوونکي چې په دغه ښوونځیو کې زده کړې ترلاسه کوي د نړۍ د پرمختللو هېوادونو د ښوونیزو مرکزونو په شان د اعتبار وړ اسناد ورکول کیږي. Ben burada sayın velilerimize seslenmek istiyorum. والدین محترم میخواهیم یک پیام برای شما داشته باشیم و برای شما یک خاطر جمعی خاص را ارائه بکنیم. ای که شما خاطرتان کاملا جمع باشه که شما فرزندانتان با دستهای امن امانت قرار میتین و به عین شکل با مکاتب معارف افغان ترک از لحاظ کیفیت و ظرفیت با عین مکاتب هستند که در ترکیه هستند. هیچ فرقی ندارن از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ بخش‌های تعلیمی و تربیتی به عین اعتبار هستند و شما از این بابت خاطرتان جمع باشه انشالله. Çocuklarınızı emin ellere teslim edeceksiniz. دا یادونه ورده چې افغان ترک ښوونځي د هیواد په پلازمینه کابل او څو نورو ولایتونو کې فعالیت لري. هیوادوال هیله دي چې دغه ښوونځي دې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم جوړ شي او په فیس کې د کمښت رامنځته شي ترڅو نور افغان ماشومان هم د دغه ښوونځیو پرمختللو زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي.